په چمن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د امن و امان د برېښنا لوډ شیډینګ او د پولې د بندېدو له امله د بېروزګارۍ زیاتوالی او ورسره د نورو ستونزو په اړه احتجاجي لاریون وشو. دغه لاریون د تاج روډ څخه شروع شو او د ښار پر بېلابېلو لارو باندې تیر شو او واپس پر تاج روډ باندې په یوه لویه ولسي غونډه باندې بدل شو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند ضلعي سکرټري حاجي جمال اچکزي وویله چې د لیویزو ځواک په پولیسو کې ورګډولو له امله په دامنۍ کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت دې دا پرېکړه بیرته واخلي. 4 اکتوبر باندې احتجاجي مظاهره روانه کړې ده. اولین چې زموږ په چمن ښار یا په چمن ضلع کې ډېره سخته بدامني ده. امن و امان نشته. هره ورځ غله دي، وارداتونه دي. 3-4 ځوانان په دې یوه میاشت کې د غلو د پاسه شهیدان کول سوي دي. زموږ انتظامیه په دې کې خاموشه ده. موږ دا خواست کوو د بالا احکامو څخه، د چیف سکرټري څخه، د وزیر اعلی څخه چې زموږ د کم قبایلي فورس لیویس دي دا د بیرته بال کول شي. د پښتونخوا ګوند یو بل مشر شراري اچکزي وویل چې له کومې ورځې څخه د چمن پوله بنده شوې ده په بېروزګارۍ کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ولسونه راوتلي دي، احتجاجي ریلي او احتجاجي جلسه روانه ده. غوښتنه یې دا ده چې دلته پر بارډر دې بند کړي. ډېر لوی تحریک وچلی دی، په لکونو انسانان راووتل. موږ یو وار بیا دا وایو چې دا بارډر ته بند کړي، دا انسانان دې بېروزګاره کړل. نن خبره دا روانه ده چې ضلعي انتظامیه د ډاکوګانو سره میلاو، صوبایي حکومت د ډاکوګانو سره میلاو. چمن ښار کې غلاوې دي، ډاکې دي، بېروزګاري ده. موږ خواست کوو چې ژر د ژره دې دا لار خلاصه شي. د پښتونخوا ګوند ضلعي معاون کریم خان ناظم وایي چې په چمن کې د ریل ګاډي د بندېدو له امله د مسافرو ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي او د برېښنا لوډ شیډینګ د خلکو ژوند ډېر زیات تریخ کړی دی. زموږ چې کوم احتجاج دی دا د بېروزګارۍ، د روزګار او د بدامنۍ او په دې حواله سره چې تاسو ته معلومه ده 8 میاشتې کېږي زموږ ټول روزګار د بارډر سره منسلک دی. بارډر مکمل طور پر بند دی. زموږ ټول دکانونه مالونه هلته بند پاتې دي. نو په دې لړ کې موږ دا یو راوتلي یو. زموږ ټرین دارنګه بند دی، زموږ بجلي نشته. پر موږ باندې 45 ناروا حکومت جوړ شوی دی. مظاهرچیانو له اوسني حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې زموږ مطالبې ومنل شي، که نه نو د احتجاج لړۍ به نوره هم پراخه کړل شي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.